د واده په لومړۍ شپه څنګه سیکس یا کوروالی وکړو او څنګه تر پایه خوشحاله واوسېږو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګۍ نښان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. لکه څنګه چې واده د هرې پېغلې او هر ځوان یو لوی غټ ارمان وي تر څو خپل ژوند رنګین وساتي، دغه راز هر سړی او هره ښځه غواړي تر څو مقابل لوری یې د خپلې خوښې یعنې په خوښه وي، یا هم په زړه پورې وي، یعنې ښایسته او ښکلی وي. نو که څنګه چې ښځه ښایسته خاوند غواړي، دغه راز مېړه هم یو ښایسته، ښکلی او په زړه پورې نجلۍ غواړي. د دې دپاره چې د واده په لومړۍ شپه باید څنګه دوی خپل ژوند پیل کړي، زه به تاسو نن په دې ویډیو کې ووایم چې ټول کارونه څنګه باید وکړو. که زموږ د ویډیو نه تاسو هم غلط مطلب مه اخلئ او زر تصمیم هم مه نیسئ. که د چا خوښه شوه نو لایک یې کړئ، او که د چا خوښه نه شوه نو انلایک یې کړئ. هېڅ تاسو ته کوم مشکل نه رسوي. هغه خلکو لپاره چې نوې کوژدې یې کړې وي او په دغه ترتیب نه پوهېږي، ځکه دا یو داسې نوې زمانه ده چې په دې زمانه کې خپل زمن د پلارانو څخه ډېر تېز وي، یعنې په خپل پلار ته د شرم په لاسه خبره نشي کولی چې څنګه څنګه واده وکړي او څنګه ژوند پیل کړي. نو راځئ د دې لپاره چې تاسو ښه ژوند ولرئ، د واده په لومړۍ شپه باید تاسو چې کله هم د خپلې مېرمنې سره یو ځای کېږئ، لومړی باید تاسو د ژوند تر ټولو قوي ترینه وعدې د هغې سره وکړئ او داسې ژوند ورسره پیل کړئ لکه بیخي چې تاسو د دې څخه جدا نه شئ، یعنې تر پایه باید تر مرګه پورې خپلې مېرمنې سره پاتې اوسېږئ. د دې لپاره چې څنګه ژوند پیل کړو، لومړی یې دا شرط دی چې خپلې ته چې کوټې ته ننوتئ نو لومړی به سلام واچوئ. بعد له سلامه بعد کور تر ټولو پوښتنه ترې وکړئ. له هغه وروسته به تاسو د دې سره د مینې او محبت خبرې وکړئ. کله مو چې دغه کار هم وکړو نو بیا چې کله تاسو دا کار وکړو نو دواړه جګ شئ او د خدای روی ته کښېنئ او دوه رکعته نفل وکړئ. کله مو چې نفل وکړه نو له نفلو څخه وروسته به تاسو په دې ترتیب دعا وغواړئ چې ای ربه، هغه څه راکړې چې ستا په لاره کې قربان اوسېږي، هغه څه راکړې چې ته پرې راضي اوسېږي، او هغه دنیا راکړې چې ستا حلال رزق وي او ستا حلاله روزي وي، نه د حرامو څخه مو وساتې، بچي مو وساتې، موږ ترې وساتې او ټول مسلمانان هم ترې وساتې. په دې کې به ټولو مسلمانانو ته هم دعا وکړئ چې دغه شپه ډېره بختوره شپه ده او دغه شپه د انسان په عمر کې هم نه حسابېږي، ځکه دا یوه شپه د انسان په ژوند کې اضافه کېږي. نو هیله کوم ملګرو چې کله مو دغه شپه پیل کوله نو داسې دعاګانې به هم وکړئ. نور هغه خلک تاسو خپله هم ښه پوهېږئ چې باید نور څه وکړئ. کله مو چې دغسې کار کوو نو بیا بسم الله هم وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.